السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. نگران وزیر اعظم منور الله کاکړ ویلي دي چې نگران حکومت په لږ وخت کې د هیواد د معاشي پیاوړتیا لپاره په زړه پورې ګامونه واخیستل. ښه کاروباري چاپیریال او په ولسي څانګه کې ډېرې اسانتیاوې ورکول سوې. وزیر اعظم زیاته کړه چې هیله ده چې راتلونکی حکومت به د هم د کړنلارو په ساتلو سره د پرمختګ چارې روانې وساتي. د حکومت د جوړولو په لړ کې اړیکې نیول کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د کمیټیانو ترمنځ ګډه غونډه وسوه. په دې لړ کې پرمختګ سوی دی. په همدې لړ کې په نتیجې لپاره د مشرتابه د سلا د مشورې په رڼا کې دریم پړاو نن ترسره کیږي. د یم پاکستان کنوینر خالد مقبول صدیقی له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په اوسني چاپیریال کې پکار دی چې ګرانې پریکړې وکړل سي. د ادارې په نقشه کول د هیواد خدمت نه دی. هغه ویل چې په زخم او صبر څخه د کار اخیستلو وخت دی. موږ غواړو چې ټول د قومي ایجنډې د جوړښت په لړ کې د روغې جوړې لاره خپله کړي. د چمن ولس غوښتنه کړې ده چې د سیاسي ډلو لخوا بندي کړل شوي لارې دې هیله کړل سي چې له کبله یې د ولس روزګار ته تاوان رسیږي. کومې سیاسي ډلو چې چوڼ بایدله دي هغوی دې ولس ته تکلیف نه ورکوي. کوم خلک چې تر بایدلو وروسته په احتجاج کولو سړکان بندوي هغوی پر خلکو باندې ظلم کوي. هغوی زیاته کړه چې د لارو د بندېدلو له کبله د ورځنیو اړتیاوو شیان هم نه رارسیږي. د لارو د بندېدلو له کبله ناروغان ته هم تکلیف رسیږي او تر علاج کولو پورې نه رسیږي. ولس غوښتنه کړې ده چې د چوڼ بایلونکي دې احتجاج ختم کړي. د هیواد د معاشي پیاوړتیا لپاره د غیر قانوني تجارت د مخنیوي کړنلاره پر حکومتي کچه باندې جوړه کړل شوې ده. په دې لړ کې د 2023 په سپتمبر کې د حکومت د احکاماتو په رڼا کې چارې پیل کړل شوې. د جنوري له 5 نیټې څخه تر فروری تر 11 نیټې پورې بیلابیل شیان نیول شوي دي چې په هغوی کې له ټول هیواد څخه 18 خال 3 میټرک ټنه کاد 14 خال 1 میټرک ټنه بوره 2900 او سګریټ سټاکس 126 د کپړې تانونه او 0 خال 0 شپږ میلیونه لیټره ایراني تیل هم نیول شوي دي. د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې له ټول هیواد څخه د ګوریزي په ضد به ترسره شوو چارو کې 9458 خال 4 میټرک ټنه بوره 240 خال 0.2 میټرک ټنه وړه 3009 خال 9 میټرک ټنه کا د سګریټ 2,010 سټاکس د کپړې 23904 تانونه او 2 خال 9.1 میلیون لیټره ایراني تیل نیول شوي دي. نگران حکومت او عسکري مشرتوب او لرونکي ادارې د ګوریزي د مخنیوي په ښه اراده لري. د پاکستان سپر لیګ د نم ایډیشن میگا ایوانټ فرانس د بل سبا څخه کیږي. په دې لړ کې به د لاهور په قذافي سټیډیم کې سبا ماښام پر 9:30 بجې یو په زړه پورې غونډه ترسره کیږي. په غونډه کې نوموړی سندرغاړي ظفر علي، اغلې سندرغاړي حیمه بیگ، حوارث لوهار د ټنګ ټکور په څنګ کې خوږې سندرې اوروي. څرګنده دي چې لومړۍ مقابله به د چمپیون لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټډ تر مابین په قذافي سټیډیم کې ترسره کیږي. اوس د خبرونو پای مشترک اجازت د الله په امان.